ووهي. زه خو وایم چې له موږ نه اصلي پوښتنه هېره شوه. هغه څه ده؟ یعنې د هغې ملګري نسب څه دی، د چا څه کېږي، موږ هغه پېژنو او که نه موږ باید دا پوښتنه وکړو جګړن صاحب. دا هم ډېره ښه پوښتنه. رښتیا وایي چې د ملګري په خوله دې برکت شه. کابو یو ساعت مخکې له پولې نه تیر شوي. کله چې چغدم موږ ته خبر راکړه موږ بیا لاس په کار کېدلی شو. د همدې لپاره د اتلانو ډله د عملیاتو لپاره چمتو اوسي. الیاسا کلیزه دې مبارک شه. په تا مې باور نه راځي. ګرانه ډېره ښکلې ښکارې. لاسونه دې پورته که حاله. ګوره ساره، جوړ راتلی شو. دلته ډېر زیات کسان دي، له دې ځای نه ژوندی نشي وتلی. خو ته به مې وژلی اوسې که نه. مارکوز هغه چیرته دی؟ له مارکوز نه خبر نه یم، دلته نشته. مارکوز چیرته دی؟ درته مې ویل ته په خبره نه پوهېږې. نه پوهېږم. ګوره له ما سره چې څه کړي ده هغه سزا ورکوم. دا چې زما د وژلو هڅه کول څنګه وي ورته یې ښایم. یعنې د غچ اخیستلو لپاره راغلې ها؟ زه هغه رزیل په خپلو لاسونو وژنم. اوس نو ووایه چې مارکوز چیرته دی که نه په دې سر د ولم ولیده زر کوه ووایه. مارکوز دلته نشته، لاړه. چیرته لاړه؟ نه پوهېږم. له ځان سره یو شمېر کسان واخیستل، ما ته یې حالونه ویل. ومې ویل چیرته لاړه؟ الله الله، لکه چې ترکیې ته لاړه. ترکیې ته لاړه؟ هو. ګوره ما ته دروغ مه وایه ولیده. دروغ نه وایم. الله الله، د لاسکرونه څنګه راوتښتېدې؟ د مارکوز پلان څه دی؟ نه پوهېږم. ما ته یې څه ونه ویل. موټر ته یې بیا ولیده. دلته ده، دلته ده. ساره دننه ده. زر کوئ ډزې وکئ. کم عقلانو هغه زموږ تر پوزې را رسېدلې ده. حرکت وکړه، حرکت. خدای مو ووهه. بې شرفانو دوی له کوم ځای نه پیدا کېږي؟ ترک عسکرې مارکوس ته د رسېدو لپاره مو زما تښتېدو ته زمینه هواره کړه که نه؟ ما اټکل کړی و. لعنت دې وي. سارا ما ته وګوره، پام کوه چې کوم لیونتوب ونه کې. موږ دواړه مارکوس پسې ګرځو. زه نه غواړم چې کومه بده پیښه وشي. یو ډېر ښه پلان مو جوړ کړی و، خو څنګه چې د ولیدل مارکوز مې پیدا نه کړ. هغه رزیل ولید هم له ما نه وتښتېده. ته پوهېږې ترک عسکرې، ته دې هم زر تر زره ورکه شي، مارکوز دې هم ورک شي. سارا اعصاب مې مه خرابوه، هم دومره بس دی.
خپله دې هم داسې وغوښتل. سایفو والد وتښتېده. څه وایې خانه مارکوس؟ مارکوس هسې نن دلته نه و، هغه ترکیې ته تللی دی. وای بې شرفه. ما ته غوږ شه سایفو، اوس نو غوږونه دې ښه خلاص که، ما ته غوږ شه. دا چې والد چېرته تښتېدلی، زه غواړم چې ته یې پیدا کړې. هغه پیدا که او بېساره. سمه ده لومړی بریدمنې. هغه والد رسیل ته هرومرو د مارکوس ځای معلوم دی. مونږ باید زر ته زره هغه پیدا کړو سایفو. هلته کړه شه. سمه ده، هر څه مې چې له وسې پوره وي ترسره کوم یې. ښکاره ده چې زه یې اوس خلاصولی نه شم، له ځان سره یې وړم. دا هر څه دي؟ دا خو د جنرال صاحب کوتاه انځورونه دي. ته په دې کارونو سره څه پلان لرې؟ خیر کې ډګروال صاحب لومړی بریدمنه چې اقدام یم. اورم لومړی بریدمن. مارکوس چې په کوم کور کې اوسېده سارا هغه پیدا کړه، خو مارکوس دلته نه ووتلی و، یوازې والد و. وروسته نښته رامنځته شوه، والد وتښتېده. د نښتې پر مهال سارا زه هم ولیدم ډګروال صاحب. زه مجبوره شوم چې هغه ختمه کړم. سمه ده، د مارکوس په اړه هلته کوم څه شته او که نه؟ کله چې والد له سارا سره خبرې کولې ما واورېدې. والد وویل چې مارکوس ترکیې ته تللی دی. همدارنګه ډګروال صاحب مارکوس چې په کومه کوټه کې اوسېده، په هغې کوټه کې د جنرال صاحب انځورونه دي. د جنرال صاحب انځورونه دي؟ هو همداسې د ډګروال صاحب په کومه کوټه کې چې هغه رزیل اوسېده، په هغه کوټه کې د جنرال صاحب انځورونه دي. د کور د مخې یې، د کورنۍ یې. ډګروال صاحب زه فکر کوم چې هغه رزیل بې شرف غواړي په جنرال صاحب کوتان باندې یو لوی برید وکړي. ډګروال صاحب زه خو وایم چې جنرال صاحب کوتان پسې دي. سمه ده لومړی بریدمنه، ته زر له هغه ځای نه ووځه. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. توبه خدایا. جنرال صاحب له کورنۍ سره له ښار نه د باندې ته. ستا خوشحاله ول زما خوښېږي. سادات زویا پلار مې دی، پلار مې دی. جنرال صاحب. پاڅېږه پاڅېږه څه وکړه. زه څه وکړم؟ ازر کوه یو څه وکړه. د باندې وځم، دننه لاړ شم، یو ځای دننه کې هم نه پټ کېږي. شه. خدایه پاکه ازر صبر کوه یې راکړي. یو ځای کې پټ شه. عایشې زه څه وکړم؟ لاړ شه زه له کوم ځای وتښتم؟ دلته پټېږم، دلته. لاړ شه. په خیر راغلی پلار جانه. او خوشاله اوسئ، هوا ډېره سړه وه، خو دا ځای ګرم شوی ښه شوی. دا ځای ګرم دی، ډېر ګرم دی. کاش چې ته هم له موږ سره تللی وای، په طبیعت کې قدم وهل ډېر خوند کوي. سبا ته بیا ځو، قدم به ووهو. از نن هوا ډېره سړه ده پلار جانه. هله راځه. څه کوې پلاره؟ بلې څنګه یې جنرال صاحب؟ ژوندی اوسې کوپوزه، کوم نوی خبر دی؟ هو جنرال صاحب، موږ فکر کوو چې مارکوس بیا کوم کار کوي. جنرال صاحب چې اقدام تر اوسه مارکوس نه دی پیدا
ثبوت یې ترلاسه کړی. مارکوس چې کوم کور کې اوسېده هلته د هغه په کوټه کې جنرال صاحب بله جنرال صاحب کوپوزا بله چارج به خلاص شوی پلاره زه اوس په چارج کېږم ته راځه دلته کېنه ځان ګرم که سمه ده بله جنرال صاحب غږ مې درځي دلته کېنه پلار جنه ته اندېښنه مه کوه ځینې وخت داسې کارونه کېږي کېدای شي د سړی او عالمه اړیکه پرې شوې وي خانو څه مو وکړل قدم وهل څنګه وو قدم ووهل لورې ډېر ښه و ډېر ښه و چېرته مو قدم ووهو له کومې شمېرې سره چې غواړئ اړیکه ټینګه کړئ دوست لرم ډګروال صاحب چای بیا څه خبره شوې ده یا الله خیر کینئ ملګرو دویم بریدمنې له جنرال صاحب سره مې خبرې کولې چې اړیکه پرې شوه بیا اړیکه ټینګه نه شوه ته هڅه وکړه چې له سادات سره اړیکه ونیسي سمه ده منو پر څه کېږي سیګنال پرې کوونکی فعال شو له قرارګاه سره د جنرال د اړیکو ټینګولو وسیله مو له منځه ویوړه هو مشره اړیکه نشي ټینګولی دوربین راکړه کوتانا ته څومره ښایسته کور لرې له کورنۍ سره دلته راغلی ها هله چمتووالی دې ونیسه کسان چمتو دي چمتو دي ټول ځای په ځای شول لږ وروستی پایله وو سمه ده دا ځل د کیسه ختموم جنرال کوتانا دا به د وروستۍ رخصتي وي چې ته یې له کورنۍ سره تېرولو ته راغلی یې بیرته راګرځو شمېره اوس مهال ګل ده ډګروال صاحب له دویم بریدمن سادات او له نورو ساتونکو سره مې اړیکه نه ټینګېږي ډګروال صاحب کېدای شي چې هلته به ټلیفون کار نه کوي
نه زیګنال یې پرې کړی. په کومه کوټه کې چې هغه رزیل اوسېده په هغه کوټه کې د جنرال صاحب کوتان یو شمېر انځورونه دي. د کور د مخه یې د کورنۍ یې ډګروال صاحب زه فکر کوم چې هغه بې شرف غواړي په جنرال صاحب کوتان یو لوی برید ترسره کړي. ډګروال صاحب مارکوس دې خدای ووهي. دویم بریدمنې دا تالانو ډله د عملیاتو ته چمتو شي. امر پر ځکه کې ډګروال صاحب د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د جنرال صاحب د کور ویډیو وښایه. حاله زر کوه. سمه ده امر پر ځکه کې ډګروال صاحب. الله پلارما کار نه کوي. لږ مخکې مې له ملګري سره خبرې وکړې. هغه د 15 روپۍ سره مې خبرې وکړې کاري کوو. الله اوس ولې کار نه کوي؟ ته وایې چې کار یې کوو خو کار نه کوي. او زه هم اوس پوهه نه شوم. له ساداتو پوښتنه وکړه چې کار کوي سمه که ده. نه. پلاره کړکۍ نه لرې شه دې خوا راشه. څه خبره ده؟ تېره شه سرتېره شه راونوځئ په خپل ځای کې پاتې شه. سمه ده. سیګنال پرې کړی خدای دې هغوی ووهي. زه د جنرال صاحب څنګ ته ځم. هغوی باید پرېنږدئ چې وړاندې راشي. پوه شوئ؟ پوه شوم دویم بریدمنه. هر څنګه چې کېږي وروره هغوی مه پرېږدئ چې دلته وړاندې راشي. پوه شوم دویم بریدمنه. دقت جنرال صاحب کوتان له کورنۍ سره یو ځای په خپل غرني کور کې دی. اړیکه ورسره نه ټینګېږي. دا په ډاګه شوې چې هلته سیګنال پرې کوونکی دی. موږ فکر کوو چې مارکوس په هغه باندې د برید پلان لري. زموږ ټول معلومات هم دا ښایي. د هغه ځای کوردینات د چورلکې پیلوټ ته لیږل شوي. تل بریالي اوسئ. جګړه نه. اتلانو چورلکې ته پورته شئ. ډګروال صاحب د بې پیلوټ الوتکې په فلمبرداري کې ښکاري چې د جنرال صاحب کوتان کورې کار بند کړی. مارکوس کېنئ ځوانان. خدای دې تا ووهي مارکوس. لورې زر له جګړن بزرګ سره اړیکه ونیسه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. جګړن بزرګ یم امر وکړئ ډګروال صاحب. جګړن فکر کوم چې مارکوس برید کړی. په فلم بردارۍ کې ښکاري چې کور یې یوې لویې ډلې کله بند کړی. زر ځانونه ورسوئ او ډېر پام کوئ. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ملګرو د جنرال صاحب کوتان کور یې کله بند کړی. موږ ټول باید ډېر پام وکړو. رزیل مارکوس یو څه وایم که چېرته جنرال صاحب کوتان له خپلې کورنۍ سره هلته وي نو زموږ الیاس به هم هلته وي. والا نه پوهېږم جګړن صاحب. یعنې کېدای شي سر دې ټیټ که همالته پاتې شه. سمه ده. جنرال صاحب ښه عایشه چېرته ده؟ زه ښه یم عایشه هم هلته ده. هلکان په څه حالت کې دي؟ جنرال صاحب مرګ ژوبله نه لرو خو سیګنال یې پرې کړی دی. خدای دې ووایي.
جنرال صاحب تاسې ښه یې؟ ښه یم جنرال صاحب تاسې باید یو ډاډمن ځای ته بوځو. نه تاسې چې جنګېږئ زه هم جنګېږم دلته هسې نه یو ځای تر اخره پورې جنګېږو یو ځای جنګېږو. هر څه چې کېږي زه دلته داسې نشم په تمه کېدلی. ته دلته څه کوې زویا؟ جنرال صاحب هغه سادات وروره درنه یو کس په نښه دی مارکوسا. هغه عسکر دی زر یې ووله. ته ښه یې زویا؟ ښه یم جنرال صاحب. عایشې ته ښه یې؟ ښه یم پلاره ښه یم. ته له کوم ځای نه را پیدا شوې؟ دویم بریدمنه نن د عایشې کلیزه ده. جنرال صاحب تا وژنې الیاسا ما خو درته وویل. ته داسې وایې؟ ته لاړې ختم شوې. ته مې څو ځلې وژغورلې خو دا ځل دې په خپله ځان ته خبر کیندلی نور نو زه څه نشم کولی. له هغه ځای نه مه راوځه درته مې وویل مه راوځه. خو پلاره عایشې پټه شه. دا کار څومره وځنډېده اوس هم هڅه کوي چې وړاندې ورشي. ته جنرال کوتان وینې؟ نه مارکوسا نه یې وینم. دا کار باید نن خلاص شي. که چېرته زما د ځان په قیمت هم وي دا کار باید خلاص شي. وا دې اورېدل؟ جنرال مې ولیدل د کیڼ لوري په کړکۍ کې ښکاري. هله بیړه به کوې بله. همدومره کار جنرال صاحب عایشې په خپل ځای کې پاتې شه مه راسه. جنرال صاحب الیاسا یو څه وکړه الیاسا. خیر دی پلاره. نه ودروم باید زر وینه ودروم. واغله جنرال صاحب پلاره الیاسا یو څه وکړه. خیر دی پلاره. همدومره کار جنرال کوتانه همدومره کوتانه. پلاره خیر دی الیاسا خیر دی پلاره ماته الیاسا یو څه وکړه. الیاسا یو څه وکړه. خیر دی څه کېږي الیاسا خیر دی. پلاره ویس خمه سترګې دې خلاصې کړه. جنرال صاحب په دې ډول سره وینه نه ودرېږي. یوازې یوه لاره شته باید په ګوته یې په چک ونیسم. الیاسا ونیسه.
جنرال صاحب دویم بریدمنه نبض ضعیف شو باید زه روغتون ته ورسوم الیاسا پلاره سترګې دې خلاصې کړه جنرال صاحب آیا مړ شوی به وي تر څو چې ډاډمنه شم نه غواړم چې لاړ شم زو مړ شوی به وي کسان یې راغلل زه نه غواړم چې ما ونیسئ زه هیڅکله هم نه غواړم چې د هغوی لاس ته وغورځېږم راځئ چې ځو وړاندې به را پرېږدئ حیدره د کور شاته تاسې لاړ شئ پوه شوم الهام علي تاسې له ما سره راشئ امر پر ځای هله زر کوئ جلا کېږم زر کوئ ملګرو راځئ ملګرو الهامه اغزان تار پرې کز مړی امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب پرې مې کو جګړن صاحب جنرال صاحب الیاسا پام کوچ پرېږدي پلار جانا پلاره خایده سترګې دې خلاصې کړه الیاس یو څه هیله کوم پلاره سترګې خلاصې کړه خایده پلاره مې زغمه دویم بریدمنه ته لاندې واخله پلاره راغله وګوره خایده سترګې خلاصې کړه څه کېږي آی شیطان دښنه مه کوه مونږ یې ژغورو جنرال صاحب اوس خمئ علي وړاندې لاړ امر پر ځای الهامه وړاندې لاړ امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب هغه بې شرفه ورځیل مارکوس به چېرته وي زه ډاډمن یم چې هغه له کوم ځای نه موږ ته ګوري هغه سړی نه منصرفېږي جګړن صاحب هېڅکله هم نه منصرفېږي باتوره اوس نو موږ ته د انشو چې هغه زر ته زر دوزخ ته ولېږو قسم کوم چې د انشو باید ویې وژنو جګړن صاحب هغه باید داسې په اسانۍ سره مړ نه شي یعنې هغه باید په ځورېدو مړ شي آفرین دې میردواره ما فکر کوم چې یوازې زه لیونی یم ته له ما نه هم ډېر لیونی وختې ډېر ښه آفرین زمری اوس نو هغه ولي آفرین زمری تر ټولو خطرناک هغه دی چې زر ختم شي زمری پلاره خایده مې زغمه پلاره یو ځل وګوره الیاسا دویم بریدمنه باید زه ورته پیچکاري وکړو سمه ده زمری حلالي وروره حلا یو څه وکړئ
خیر دی زرکوالی ورو بیړه وکړه جګړن صاحب جنرال صاحب ولکه د ډیره وینه ځای کوي نبض ډیر ضعیف شوی باید زری روغتون ته ورسوو الهامه چورلکه د زر بیرته راوګرځي حالا زر کوم امر پر ځای کېږي جګړن صاحب چورلکه د بیرته د لومړي کوردیناتو ځای ته راشي یو سخت ټپي لرو بیا یې وایم یو سخت ټپي لرو بیرته په کور کې بل څوک نشته نامونه ما خبره تله اغلی عایشه د کور شاته د وتو لاره شته شته د بګي دروازې شاته شته الیاسا جګړن صاحب ګوته مې نشم لرې کولی که لرې کوم نو بیا زغملی نه شي آفرین زمری سم کار دې کړی ګوته دې لرې نه کړي امرم پر ځای کېږي خیر دی پلاره سترګې دې خلاصې که الهامه زر له قرارګاه سره اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي مهرباني وکړئ جګړن صاحب خدایا مرسته وکړه جګړن بزرګ دویم بریدمنش ټلیفون ډګروال صاحب ته ورکړه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب ډګروال صاحب جګړن کان بزرګ دی اورم جګړن ډګروال صاحب جنرال صاحب کوتان ډېره وینه ضایع کړې سخت ټپي دی باید زر یې په چورلکه کې روغتون ته ورسوو خدای دې ووهي سمه ده جګړنه موږ روغتون ته خبر ورکوو پوه شوم ډګروال صاحب نښته اوس هم دوام لري د کسانو شمېر ډېر دی پوه شوم جګړنه په اړیکه کې اوسېږي لورې زر روغتون ته خبر ورکړه چورلکه راسن په روغتون کې ښکته کړي جنرال سخت ټپي ده ډېره وینه یې ضایع کړې هغوی د خپل چمتووالی ونیسي سمه ده امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب زم روغتون ته ځم امنیتي مسؤلینو ته خبر ورکړئ چې هغوی لاس په کار شي امر پر ځای کېږي امر وکړئ جګړن صاحب زر کوه تذکره امر پر ځای کېږي جګړن صاحب رانږدې کېدو ته د اړتیا نشته زه دله لرې نه وم بېشکه دې دویم بریدمن په لاسو دې برکت شه آفرین دې میرا ژوندی اوسې دویم بریدمن پلاره خیر دی وزغمه پلاره خیر دی یو څه وکړئ دویم بریدمن الیاس د جنرال صاحب ژوند ستا پلار جانه خیر دی وزغمه امرم پر ځای کېږي پلاره سترګې خلاصې که پلاره امرم پر ځای کېږي زر کوه په دې معنی چې ټلیفون اوس کار کوي بله څه مو وکړل خلاص شو نامرکوزه عسکر ډېر ښه مقاومت کوي اوس هم جنګېږو تاسې مسلکي کسان نه یې که څنګه ما تاسې ولې ونیولی ها هغه کار خلاص کړئ ما ته ولې زنګ وهئ یو ټپي کس یې چورلکې ته پورته کړ چورلکه هم پورته شوه فکر کوم چې جنرال و ته ډاډمن یې یعنې له لرې نه مې ولیده فکر نه کوم چې ژوندی پاتې شي په لاره کې به مړ شي اوس نو تاسې زر تر زره د هغو عسکرو چاره وکړئ ډېر خوند به وکړي چې د جنرال د مرګ خبر واورم ډېر خوند به وکړي باید لرې لاړ شو هله ډېر تیز لاړ شه حیدر زما وکړه
لږ پاتې چې ختم شي د جنرال صاحب کوتان حالت څنګه وو ښه نه و حیدر جنرال صاحب کوتان ښه نه و د دې لپاره چې وینه یې ودرېږي ریاض سره خپلې واسې هر څه وکړل خو نه پوهېږم داسې مه وایه خدای دې هغوی ووایي که هغه مارکوز نومی بېشرف خپلې موخې ته ورسېد نو قسم کوم چې دې نړۍ ته ور اچوم ملګري قسم کوم چې اچوم یې داسې چې دا نو بیا یو ځای شو حیدر یو ځای اچوو جګړن صاحب یو کس تښتي هغه باید ژوندی ونیسو سرجنټ امرم پر ځای کېږي وشو جګړن صاحب آفرین زمریا ملګریا راځه چې زه له هغه رازیل نه خلک سامان اتلانو په احتیاط سره لاندې ښکته کړي سلجوقه ته په خپل ځای کې امرم پر ځای کېږي جګړن علي الهمه ټپیان وګورئ د میرا د سیمې امنیت ونیسه زما امر پر ځای کېږي جګړن صاحب